واورئ رنبه ملاقات ته چې ملائکه راشي په قبر کې درته رنبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر درته داسې وکړي ما كنت تقول في حق هذا الرجل ته متعلق د دنیا کې څه وي طاقت دا ټول جمعات کې چې ناس ته په ایمان وایي چې چرنداز د کړی دي چې د پیغمبر شونډې څنګه وي ها وای او باندې والا ګرځي تاسو چرته ها دام د کړی دي چې داغه پوزه څنګه و داغه سترګې څنګه وي داغه غاښونه څنګه د چهره بناوټ څنګه و دم د کړی اوس چې تا یو چهره د کړی نه او ملائکه درته په قبر کې وخی نو تب څنګه وای چې دا پلانې دي قران کې خدای یار د خط او خال نه خېدی کنه حدیث کې خدای یار د خط او خال نه خېدی کنه نو پیغمبر تصویر چې ملائکه درته وخی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق ته دنیا کې څه وي چې ته وګوره داسې تب څه وای چې ها لا ادري هاي هاي زه والله کا پیژنم اوس چې د خدای سپایانو ته توې چې زه خدا نه پیژنم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رومبنه گزار د ملائکو بداسي وي چې د دې مړی وای چې هغه په مشرق او مغرب کې واوري دي رومبنه گزار دا کسټډي دا د قبر دله دې چرته دور دوب کړي منډه ترلې دیوالي دي چې بیګاله بد سره څه چل کی دا ما کم خوا واستولو پټانه کې نشپش پولیس در باندې کسټډي والی ریماند والی مجسټریټ نه د درېش په د غلا په کیس کې نیولې شوی سټول شپه ورځ منډه جوړې کوي کله ما په سر اخلاقي او کله بل پسې او کله بل څه چل دی پولیس ریماند اغستې دي چې وی نه وي دا څه کنه دا پولیس ریماند اغستې دي چې پټانه کې ونه وي قبر لکه ورشي خدای په ریماند کې شي دا منډه دي چرته والی دي چې د ریماند کې واغستې شو چې دله په قبر کې بیګاله څه ونه وي هغه ډنډې در باندې واچي چې تم یاد ولا دا غلا واستوره چې دلته راشي صاحب بس دا دعا درې ورځې ناستي دعا وو الله اکبر الله اول خدای د مړي دعا تاسو د کوي سټه موزه الله اکبر خو د مړي دعا نه ده د مړي دعا دا اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای ما وبخي او دا مړي وبخي اول بزان زکه بخي چې تاکي استعداد د بل د شفارس کولو پیدا شي توبه خلې شي نو د بل شفارس بکې کنه چې تلې بخلې شي د بل شفارس ته چرته کولې اول بزان بخي اللہ اکبر میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا مرشم سبئی خلق براشی ویجی بوخری اللہ اکبر او زمال تا بیڑی غر کش ولان دی کور میں وران شو او دادا کٹا سری زامن رالی وریجی او پڑے اللہ اکبر نو بس وحی را کا گئی ماما را سلوی اختائی دیو جمعی دیو ما خامون دیو ودون دیو پی ورزئی کم وادل چچانی اختائی ورزئی کور ورانوئی کور ولد مردین جماعت کوي خیال امراغه چانی غوختي مرزي کم خیرات ل چانی غوختي مرزي وهي راکاږي بس همدغه دنیا هم دا نوري کیسه نشتا بس 82 کې زومره تتلو ما نو الله پاک دا مهرباني په ما کړی دا او درې واړه مې اولید اوس عزیزانو کتا سو هغه درې واړه قبرونه وګورئ یو غز د خاورو د شګو ډيري دي بهر تقدیر نن سبا خو چې مړ وشي څنګه مرمر دیو چپسونه دیو انا دو سيزونه مړي د پاره ضروری دي یو به قبر کچا ساتي او دویم به لحد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللحد لنا والشق لغیرنا لحد موږ د پاره ده او شق قبر چې ده منس کې تابوت وغیرہ دا د غیر خلکو مذهب ده نو عزیزانو عرض میں داو چې ابو بکر صدیق وند سره خپل انجام پته نه لګي چې کوم خواب اعظم زو ته بسکو مونږ بسک دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وفات نرستو بیا د ټول صحابه په اتفاق او مشورې سره انتخاب د خلافت د حضرت عمر اوس د حضرت عمر د زندګۍ تاریخ یا داغه د دور حکومت تاریخ دا د انساني عقل نه بار خبري چې د دې خلکو ژوند چې دی هغه څنګه دې سکړي دي دا د انسان په عقل کې نه راځي او نه د تر قیامت پورې په مخ د ځمکه باندې داسې خلق پیدا کوي داغي هر وخت چې هغه دي
هر وخته دین هر ادا دین و هر خبره دین و نو دا خلکو خبرې چې دی هغه صرف افسانې دي چې مونږ وایو او وایو نور تصور مکوای. عزیزانو حضرت عمر عادت داو چې هغه به ټوله شپه په مدینه کې ګرځېدو او هر یو کور ته به داسې غوږ چې دې کور کې څوک فریاد هم نه کوي یا چا ته څه تکلیف هم نشته. هر یو کور ته په دې کې داسې څه مونږ به وکړو مولیانې کوي پیرانې کوي چې چا کور ته د شپې غوږ نیسي چې دې کور کې چا ته تکلیف هم نشته. امیر المؤمنین دی حکمران عجب او عرب او عجم دی او د شپې ګرځي یوازې او هر یو کور ته غوږ نیسي چې دې کور کې چا ته تکلیف نه. د شپې ګرځي یو بار پټو ته ووت یو جونګړه نبار سړی ناست دی او لګیا دی جاړي نیمه شپه ده دی پې ورغی نو پر سره کېناستو چې بچیا ولې جاړي. هغه ورته وایي چې دې جونګړه کې دننه زما ښځه ده د هغې بال بچ کېږي اوس څوک شته نه ورسره چې دې وخت کې د هغې خدمت وکړي او زه ورتلی نه شم. حضرت عمر وی چې دې ته د دې وخت د خدمتګاري ضرورت دی. ویلې بچیا 15 منټو کې صبر کوه. په یو منډه حضرت عمر کور ته راځي او خپلې بیبي ته وایي چې تیاره شه. ولې؟ وی دلته یو مسافر دی غریب سړی دی بال بچ کېږي هغې سره خدمتګاره نشته. په 15 منټو کې ښځې ځان تیار کو او څه کجورې ستوان وغیره ځان سره واغستو لاس نه یې ونیوه ولی بوت. حضرت عمر هم بار هغه سړي سره کېناستو نو د حضرت عمر بیبي आवाज وکړو چې یا امیر المؤمنین ستا وراره پیدا شو. وراره دی اوس یعنې هغه لاروي ته مسافر ته د حضرت عمر ښځه د حضرت عمر رور جوړی او ورته وایي چې دا د ده زوی ستا وراره پیدا شو. اوس به یو خوار او غریب اوږې تږې او نهر هغې ته به ستا د ځمکې اوسېدونکي سرمایهدار چې دي اب ورته رورو معتبر سړی به غریب ته رور وایي. د حضرت عمر ښځه اواز کوي چې ستا وراره پیدا دا ایمان نه کې شته رښتیا وایي چې په کلي کې د یو نعي یا د یو خدمتګار زوی وشي او د خان ښځه او د نواب ښځه هغه میړه ته وایي چې مبارک شه وراره دې پیدا شو. ایمان به دغه خلک تیر کړي او جنت د دغه خلکو ځای دی. جنت زمونږ ځای نه دی. جنت له به دغه خلک ځي. ولې؟ چې د چا ایمان داو د چا د ښځو ایمان داو. هغه مسافر ښځه دننه ډېره ګبراو شوه چې دا د امیر المؤمنین ښځه زما خدمت ته راغلې ده. تاسو خو ټرایي وکئ دا تجربې خو لږې کوئ که نه خدای مرکک ایمان به په دغې تېرېږي لکه حضرت عمر چې د نیمې شپې ښځه د مسافر کور ته بوتلل او د هغه د ښځې خدمت پې کول. مړه دې وخت کې به په مخ د ځمکه پیدا کوي سړی پیدا به کوي. تاسو زه به وکړم چې ښځه ګبراو شوه وہ امیر المؤمنین کا نام سن کر گر کا گر کام پاؤ دل مادر میں لرزایا قلب پدر کام پاؤ. یاره ښځه مو یارې دا خاوند مو یارې. حضرت عمر ورته څه وایي مسافر ته ورته وایي ګرېږه مه گھبراویگا ماں. جو اگروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو اگروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے. پیغمبر یعنی دی سید القوم خادمهم د قوم سردار چې دی د قوم خادم وي نو زستان او کرم کما خدستا خدمت لرا وستا نو دې کې څه شي یریږي وای دا بشیدا ایمان ته چاته به پیدا کی اسن په خدای چې دا په خلوتونو کې ناس او دا په تندو لولو مرادونه لګېدلي چې پیدا پکې. اوس چې حضرت عمر او خدای تیزی ورته څه وایي اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں ضروری ہے جو صحت کے لیے وہ کام کرنے دوں. اے مسافران اجازت ته چې موږ وسلار شو تا آرام وکړې موږ لاړ شو چې تا آرام
دا څنګه چې د امیر المؤمنین زما د آرام ټیم دی نه چې تا آرام بس په دې خبره سوچ وکړه ته زمونږ ایمان داسې و یو سړي ما ته وویل ښځه به څنګه سړی د نیمې شپې پردي کور ته بوځي ما لا وکړه ښځه به په شامي روډ باندې دغه داسې ورته وایي آرمي سټیډیم ته څنګه سړی بوځي ښځه به څنګه په سکوټر سورئ دوه منیزه بوره ښځه به سړی شفي مارکیټ ته څنګه بوځي ښځه به سړی کوچي بازار ته څنګه بوځي او ښځې ته به د شپې وي سی آر څنګه سړی لګوي ویل دا تا په ما باندې دغه وکړو ما له خو تا وویل ښځه دې که بایسکوپ لګي خیر دی که شاپینګ کوي خیر دی که شامي روډ باندې انګتې اچوي د خلکو سره خیر دی او که د غریب سړي خدمت لري د شپو بوتله نو دا به څنګه کړي دا د دې خلکو خیال کوي که نه نو بس په دې یو څه کې سوچ کوئ چې موږ ټول داسې یو ټول که زه یم که تاسو یې که بل دی که غریب دی که امیر دی که شاه دی که ګدا دی موږ ټول داسې چې دا عمر ایمان د حضرت عمر په موږ کې پیدا نه شي د جنت بوی په موږ حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امام و به کنه د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدان د بدر په میدان کې ولار دی د غشو په باران دی باران پیوري لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دی او کل بل اته توري دی او دوا سونه دي او زرګونه کافر دی الله کته غواړي چې ستاپ نامه اغستو والا دې پزمکه څوک پاتې شي نه خدای دې مظلومانو امداد وکا او کدا وای چې ستا نامه اغستو والا دې څوک پاتې نشي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین 3,000 ملائکه راغی پاسونو سورې وي د کافر سر به پریوته او سړي به پته نه لګېده راغلی وي که نه نو د جنگ په وخت کې توره په لاس کې لوی مرد میدان دی د احد په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم په خپله په جنگ کې شریک دی په کاڼي باندې غاښ مبارک مات شه بی بی عائشہ او فاطمه رضی الله تعالی عنهما اوبو پسې لاړ چې ګوري هلته حضرت زید پروت دی سلګۍ وهي اشاره ورته وکړه چې غوږ رانږدې که زما محبوب شهید شو که ژوندی دی بی بی عائشہ ورته وایي چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی حضرت زید وایي چې پروردګاره په هغه کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی بچ ناظر رفت باشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باش حضرت فاطمہ عائشہ چرانے والے وقت دیر تیر کو وہ یا رسول اللہ زید پلا رکھے پروتے والودائی سل گئے وہی لگیا دوینو گندزان سرداری کونین من ڈکراو زید تور گئے دا غزن قدم دینو دا غسر روچت کو پخپل غی کے تو بکئی چې پلاره کې پروت وي په وینو ګنده وي چا ویشته وي او وینې تې غړغړی وهي او تا سپینې جامې او سپین څادر په سر وي په غېږ کې ځای اوچت کې ماما ما جامې مې تړي دي آرام کښېنه ماما آرام کښېنه مونږ ته ګوره هغه سنت باندې عمل کولو ته ګوره بني آدم پرېږده هغه خو لوی شی دی هغه ورځ زمونږ د دکان مخې ته یو سپی رشکه ووالو سپی رشکې ووالو نو دا ټورسټ والا انګریزان نه دي دا ټورسټان دوی ورمده هیپیز دا یې را منډه کړه او سپی په غېږ کې اوچت کو او د ډاکټر دکان ته یې ننایستو په هغې والا پټه یې ولګوله او ځان سره یې بوتلو چې دا مونږ سی ایم ایچ اسپتال ته بوځو دې سپي ته تکلیف وشو نن ستا ملک کې بني آدم ته ستا ډاکټر به داسې ستا ملک کې د ډاکټرانو حال وګوره ډاکټرانو څه قیامت را ټیټ کړی دی ډاکټران هالینډ کې واوره د یو انګریز ځای کې د شپې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې درد شو 1 بجه ده د شپې ټلیفون یې ډاکټر ته وکړو چې زما د پیشو خېټه خوږېږي 15 منټو کې ډاکټر راغی بیګ ورسره دی پیشو ته ستنې منې ووالي
آرام ورغی بل نمبر د ټلیفون ورکو کور والا ته چې کدی نه پس دی پیشو ته څه تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ما ورته بیا راوغواړم پیشو ته د شپې په 1 بجه ډاکټر په 15 منټه کې رارسي د پاکستان شریف کمپاؤنډر والله که په 1 بجه د شپې راوباسي 100 روپۍ فیس 100 روپۍ اول به بابو سره داخلي کې نمبر مې چاند دی 15 شپېتم نو ناستو ستر 1 بجې بیا کنه د شپې او په دې ملک کې به هغه خلک 100 روپۍ کم ځای نه پیدا کوي چې کوم د ورځې 100 روپۍ ورځ د ټاټکي مزدوري کوي د ټاټکي مزدوري کوي دی ماته وایي ماته چې جی ته د غریبانو خرچونه خبرې کوې دا به کم ځای نه پوره کوې دا به کم ځای نه پوره کوې اول خو ووایه په ایمان چې دا د سمله ممبران چېرته د ځوانو کپړه پکې شته د ځوان کیبینټ نیتی کیبینټ اخبار کې فوټوان وګوره د چا سر د شوتر په شان دی د چا د چرګ په شان دی د چا د چپ په شان دی د چا بچا دا کیبینټ میټینګ دا به څه پالیسي استعمال کړو ستا په سیکریټریټ کې د تعلیم د پالیسۍ سیکشن افسر کې و په کلونو قادیانه ناستو په کلونو قادیانی بستا صوبې ته د تعلیم پالیسي جوړوله اوس تر 100 پورې دینی تعلیم ماشوم ته قرآن لازم و حکومت هغه وډاو کو اوس به د پهلی جماعت نه ABCD انګریزي ورته ښودل کېږي اتی په غږ کې دی دې دپاره به څوک راځي یوازې د بېجګر ملا قرآن شاه په قهر به اختی عزیزانو سوچ کوئ زمون په سر ډېرې لویې ذمهوارۍ دي پیغمبر منډه کړه او حضرت زید یې راوچت کو په غېږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باشی بغلامیت خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش زید داولی و بدو چشمنی ممستتا بدو زلف و عنبرینات بدو چشمنی ممستت بدو زلف و عنبرینات کہ دلستو بر نگیرم سر اگر برید باش دا سردار کونین دا پارا با دا حضرت زید غندی ایمان پیدا کوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په یو جنگ کې پیغمبر فرمایل چې د جنگ تیارې د مال راوړی نو ټول صحابه کور ته منډه کړې چا نیم راوړو چا درېمې سره راوړو چا څلورم راوړو چا څه حضرت عمر چې هغه نیم مال راوړو نیم کور پرې کو ابو بکر صدیق کور ته چلاړو نو هغه کور کې جارو والا وار سه راوړو مخې ته ورته کې پیغمبر پوښتنه کوي بیا د صحابهونو تاسو مر راوړو تاسو مر راوړو حضرت عمر پاسې دوه هغه فرمایل چې یا رسول الله ما نیم مال راوړو نیم پرې ابو بکر غلی غوندې ناست نو هغه تاسو مر و یا رسول الله په خدای قسم چې مال نامه ونه په هغه شی مې په کور کې پرېښی نه دی جارو مې والا ورسه مې راوړو خدمت دا دومره لوی عاشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه د هغې اندازه درته نشم هغه چې څه وخت کې وفات کېږي بیبي عایشه چې د پیغمبر بیبي وه او د ده لور وه دا ورته ناسته وه نو بیبي عایشې وویلې چې من لا یزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا اغا اوخی چی ما پا سر کے بند کرے او امید میں داو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شنو پلار میں جوان دے دے نو داغه په مرګ باندې ما غوخه په سر کې بند کړي اوس فانه فی مره مدفوق اوس په یو ځای باندې زما د خو دریابونه د سترګو روان شي لارې ورته سو لارې ورته وای بچیا ته ولې جاړي ته ولې جاړي جاړم خو بس چې د سکور ته روانم چې وړاندې مې لیدل نه دی خبر ما وړاندې لیدل نه داسې پولیس به مې گرفتار کی چې وړاندې مې لیدلې نه دي د خدای ملایکې ما وړاندې لیدلې اب ما گرفتار په داسې عدالت کې به مې پیشي کېږي چې وړاندې مې هغه عدالت لیدلې نه دي نو جړا خو ما ته پکار ده نو بچیا ته ولې جاړې ته خو ژوندی چا سره به کښېنې وخت به دې تېر شي خبره زما کوه چې زه کوم طرف ته روان کم طرف ته
ما ته خپل انجام پته نه لګي. نو صدیق اکبر ورته فرمایي چې بچیا جړه خو ما ته پکار. صحابه ورته رااله، دی ورته وایي چې یو مهرباني به وکړي، زه چې وفات شم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه نه به تپوس وکړي چې ابوبکر صدیق ستا په خوا کې خښېدل غواړي، اجازت شته؟ صحابه وایي چې ډېره ښه ده. که اجازت د روضه مبارکې نه وشو چې رای وړئ خو ورسره مې خښ کړي، او که اجازت ونه شو عام مقبرې جنت البقیع ته مې یوسئ ولته مې. صدیق اکبر چې وفات شو صحابه ټول ډېر پریشان، روضه مبارکې ته روان شو نو شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي فتاوی عزیزیه کې چې حضرت علی د دې ټولو صحابو نه مخکې روانو او تلوار یې کوله چې روضې ته ورغله، یا رسول الله ابوبکر ستا په خوا کې خښېدل غواړي، اجازت شته؟ روضې مبارکې نه آواز ورته وشو چې دا زما حبیب چې دی ډېر زر راوړئ، زه ورته په انتظار یم. په خوا کې قبر وکړه او جنازه یې وکړه او د پیغمبر په خوا کې دفن.